إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية: وهي الجماعة. ډیرو درنو محترمو سپینګرو مشرانو ځوانانو او امزورو کشرانو ورونو او خویندو د هر څه نه مخکې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وایم. او بیا د الله تعالی شکر ادا کوم چې موږ ته توفیق راکړو چې د دیني اجتماع په خاطر موږ بیا یو ځل سره راټول شو، تر څو چې د الله تعالی احکام رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشادات او سنت واورو، او بیا دی اسلامی دولت او په خاصه توګه د اوقافو د وزارت او بیا د جاریاتو د مرکز او بیا د پښتنو ورونو او په سر کې د شیخ نعیم صاحب د ټولو شکریه ده. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د اسلام په دغه مبین دین باندې چې موږ په الله تعالی مشرف کړي او دا د نعمتونو سر دی، په هغې باندې ټینګ پاتې شو او الله تعالی مو د دنیا او د آخرت سعادت او نیکبختي نصیب کړي. ورونو تنګېږو به نه، لږ شانتې تحمل او برداشت پکار دی او لږ درنه د دې ارزو کوم چې زه چې څه وایم دې ته ښه د زړه په غوږونو باندې
متوجه شي. ورونو تاسو واورېدل چې زما موضوع د رافضه چې دا هغه صحیح نوم دی چې په دې باندې اطلاق پکار دی. چونکې په خلکو کې د شیعهګانو په نامه باندې شهرت لري، نو موږ به ورته شیعهګان وایو چې د دې ډلې خطر مسلمانانو ته د اسلام دین منونکو ته څه دی؟ دا ډله څه عقیده لري؟ دا ډله څه اهداف لري؟ د دې ډلې مرام او مقصد په دې اسلامي نړۍ کې څه دی؟ څه کول غواړي؟ څه د تاریخ په اوږدو کې کړي دي او څه دا نن سبا کوي؟ باور وکړئ چې د انسان د مسلمان چې په اسلام باندې غیرت لري او د اسلام دین چې دا د ټولو سرمایو نه معزز ترین سرمایه ده، چې په دې پورې د انسان سعادت او نیکبختي د دنیا او د آخرت تړل شوې ده. دغه اسلام چې موږ د هغې سره مینه او محبت دی او په زړه کې دا ځای لري، نو زړه مې دا نه غواړي چې د دې ډلې خباثت او مکر او د هغوی قباحتونه د منبر په سر باندې د مسلمانانو غوږونه په دې باندې په تکلیف کې، خو چاره نشته دی. په دې پورې به موږ د قرآن او سنت پسې به اقتدا وکړو چې الله تعالی د باطلو ډلو د باطلو دینونو ذکر او د هغوی د ویناو او د هغوی د قباحتونو ذکر په دې خاطر کړی دی چې خلک د شر او د بدۍ نه ځان وساتي او د شر عاقبت او د هغې خطر ته متوجه شي. آیا قرآن کریم د یهودو قباحتونه نه دي ذکر کړي؟ آیا قرآن کریم د نصاراو قباحتونه نه دي ذکر کړي؟ آیا قرآن کریم د شیطان مکرونه او چلونه نه دي ذکر کړي؟ آیا قرآن کریم د مشرکینو کافرانو مکرونه چلونه د هغوی طریقې او د هغوی عمل او کارنامې د انبیاو په مقابله کې نه دي ذکر کړي؟ دا ولې؟ په دې خاطر باندې چې د فساد خاوندان، بېدینه او ګمراه خلک، هغه څوک چې د قباحتونو او د چټلیو نه ډک دي، د هغوی عقیدې خرابې دي، هغوی د فساد نه ډک دي، هغه مسلمانان وپېژني، د هغوی د ویناو نه ځان وساتي، د هغوی د عقیدو نه ځان وژغوري او د هغوی په لاره او د هغوی په طریقه باندې روان شي. نو ځکه موږ هم مجبوره کېږو چې دا نن موږ وایو چې د شیعهګانو خطر، د رافضو خطر ذکر کړو. ورونو، د اله العالمین رب العالمین حکمت دی په هر څه کې، حکیم دی هم په شرع کې او هم په تقدیر کې. شرع چې رالېږلې ده د حکمت نه ډک ده. کوم شریعت کې موږ ته د انبیاو د رسولانو په واسطه راوړل شوی دی د حکمت نه ډک دی. او الله چې په دې دنیا کې که خیر دی او که شر دی پیدا کړی دی او پیدا کوي دا ټول په حکمت باندې بنا دی. دا چې الله تعالی د هغه چا په